ځوانانو ته د اسلامي نظام پیژندنه تر سرلیک لاندې د سیالۍ د ګټونکو لپاره چې څه موده وړاندې د عروج څېړنیزه او نشراتي ادارې له لوري د هرات ولایت د رباطسنګي ولسوالۍ کې ترسره شوې وه جایزې وویشل شوې. د دې ازموینې ګډونوالو د بېلابېلو علمي او اسلامي موضوعاتو تر زده کړې سربیره په هغه سیالۍ کې هم ګډون کړی و چې د اسلام نظام پیژندنه کتاب د زده کوونکو لپاره ځانګړی شوی و. د عروج څېړنیزه او نشراتي ادارې مسؤلین وایي د دغسې سیالیو د جوړولو موخه د اسلامي ارزښتونو او باورونو ترویج او د اسلامي نظام اړوند مطالبو زده کړې او پیژندنې ته د ځوانانو هڅول دي. د دې سیالۍ ګټونکي د خپل بریا له امله د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې د یاد کتاب مطالعه او زده کړه ورته ډېره ګټوره او روزنکې وه. زه واقعا خوشحالم که در برنامه علمی شرکت کردم و ثانیاً که از اینکه از مقام اول گرفتم خوشحالم و امید عزیز دارم که الله جل جلاله توفیق بده برای همگی جوانان که در چنین محافل شرکت بکنن، بالخصوص چنین محافل که هم در زمینه علمی باشه، هم فرهنگی باشه و هم دینی باشه. زنده باشه. خیلی نیازه که این برنامه باشه و جوانان پیشرفت کنه و من خیلی خوشحالم. شکرش. د ګډونوالو د کورنۍ غړو هم د خپلو ځوانانو د ګډون څخه خوښي څرګنده کړې او د اسلامي نظام پیژندنه کتاب یې د نورو مضامینو په پرتله مهم بللی او وایي چې دا کتاب د ځوانانو د فکر د روښانتیا لپاره ډیر ګټور دی. بسیار جای تشکری که در این فصل بیکاری مثل فصل تعطیلات یعنی بتونستین که جوانا رو یک دوره همایی بسیار زیادی با شوق و علاقه جمع‌آوری کردن که جوانا بتونست یعنی یک کتاب به نام نظام اسلامی بخصوص نظام اسلامی از همه علل خصوص نظام اسلامی ولی دیگه کتابی بود بخش تاریخ بودی، سیرت بودی، مثلا بیولوژی بودی. خیر باز این نظام اسلامی یک کتاب مهم و بزرگه. خیر ببینید تشکر میکنم از برنامه شما. له بلې خوا د کوشک رباطسنګي لیسې عمومي مدیر د دې سیالۍ له ترسره کېدو څخه د رضایت په څرګندولو سره دا د دې ولسوالۍ د زده کوونکو او ځوانانو لپاره د دیني پوهاوي او علمي کچې د لوړولو یو مناسب فرصت بولي. نوموړی زیاتوي چې دا ډول سیالۍ باید نه یوازې د ولسوالۍ په کچه بلکې په ملي او نړیواله کچه هم ترسره شي. هغه یادونه وکړه چې زده کړه او تعلیم پر هر انسان فرض دی او نورو ته یې رسول د هر مسلمان ایمانی مسئولیت دی. و این جای خیلی افتخار است که ما میتو همکارا دارم و ادارای نشراتی داریم که همراه جوانان و همراه محصلین همکاری میکنه. ایتو برنامه ها برگزار میکنه و جای احساس است آدم اصلا او احساس نمیکنه جای خوشحالی. خیلی افتخار است و ما خوشحال هستیم که به سطح افغانستان بلکه به سطح جهانی تو برنامه های برگزار باشه که جوانان آینده ساز باشه. د ځوانانو مسئولیت خدا غدی چې دین زده کی او رسونه بل مؤمن مسلمان ته وکي. دا د اصلي د مؤمن مسلمان د ځوان کس پنځري خو عالمي خو باید علم زده کی به بل چاته رسونه وکي. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه الحديث. پیغمبر خدا وایي چې بهتر است تاسو هغه د قرآن کریم زده کی او بل چاته ورسي. مطلب د قرآن کریم څخه هر علم دی. د ټولنې په کچه د اسلامي نظام د پیژندنې د زیاتېدونکي اهمیت په پام کې نیولو سره د ورته سیالۍ او پروګرامونو ترسره کول د اسلامي باورونو د پیاوړتیا او د اسلامي حاکمیت د پیژندنې په زیاتولو کې مهم رول لري. دا په داسې حال کې ده چې د عروج څېړنیزه او نشراتي اداره تل د هیواد په ولسوالیو او ښارونو کې د ورته پروګرامونو په ترسره کولو سره د ځوانانو د فکري ودې زمینه برابره کړې او هغوی د ځان پیژندنې او د اسلامي نظام د پیژندنې پر لور هڅولې دي. نور احمد محمدي، رباطسنګي ولسوالي، هرات ولایت.